دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نوم دے جندب، دا پلار نوم دے جنادا، او پا مکہ مکرمہ کی او قبیلہ دا غفار وتوی بنو غفار، دا غی قبیلے سر تعلق لری، دا دے وجنا دے یادی کی پا ابو ذر غفاری، دا بنو غفار قبیلے اسیدن کے ابو ذر. دا قبیلہ دا مکہ مکرمین بار چی شام تا یا یمن تا دا تجارت تا پار خلق تلل، نو پدے باندے دا دوی لارا وا. دا قبیلے خلق دے پخپلوی طبقات ابن سعد کے دا واقعات مذکور دے کہ دا دی دا قبیلے خلق دے پخپلوی زما دا قوم خلق رہزنانو ڈاکوان لاری بے شکولے او دا مسافرون سامان بے لوٹاو او غلاگانے بے کولے او مونگ با زی پا زی گرزیدو پا دے لارو کسو کے او چه کل با قافلہ پا لارا را روانا و مونگ تاو پتاو لگے دا نو مونگ با پاگی املاو کلا او دا قافلے دا ٹول مال بم لوٹ کر، بلکہ آواز مال لوٹل نو دا سی بے کسا بے سو کچے بے سو گیر کل اب اخپل غلام کچے تزما غلام رضا او بازار کے بے خرس کر، ما شمان دا بے نیول او دا بے غلامان کول او دا بے پا منڈو کی پا بازارونو کی خرسول او پیسے بے پہ گٹلے. اسم دا سے بدبخت ظالمان شتا دا خداینا چی سوک نیریگی رونو دا غزل دا شرمخی دا شرمخ، اخیرت چی سوک نمانی لی دا شرمخی لی دا زمریوی او چی دا خداینا سوک یریگی ناغتا با انسان خکاری دا انسان با تخکار نخکاری. نن بعض ظالمانو تا انسان خکاری ولی لکا پدلکی دا خدای یرانی. نوی زمان قبیلہ دا قصد ڈاکوانو وی مام دون بادری کڑے دا چھے وقت پلوی وی یک تنہا میں یو قافلہ بلوٹ کولا زبا یوازم وربرلم دا جندم تیر کڑے دے، لیکن خدای پاک چے انسان تا ہدایت کی نو ادا سی دق دا جاہلیت پا زمانہ کے دا حضور پاک دا زمانے نمخ کے دتا خدای پاک دا ہدایت لگی لار خولے، دا شرک نے توبہ وستوے زارشو. دا دا پیغمبر علیہ السلام تعلیم والا ندے رسے دلے خودی ویلے کہ میں دا سوچ کاؤ کہ دا کانی خو مونگ پخپل اللہ سوت راشو او بوتے جوڑ کو نو مونگ برادنا بچے غوارو دی با مونگ جوڑائی دادنا با مونگ خیر غوارو نوی پا کفر کی دا حضور پاک دا زمانے نا دیر مخ کے پا دا جاہلیت کے ما دا کفر او دا شرک نا توبہ وستا او ما دا قیدہ وچے کم دا نبی علیہ السلام دا لا الہ الا اللہ قیدہ دا میں قیدہ وچے اللہ یو دی بل شرک نا لری او ما با منظم کاؤ دا سی من نلک زمون پشانتے خو بس آغا پا ذہن کے دا سوچو چراشر اللہ تعظیم کوا لکہ یو بابو دا خپل افسر تعظیم کئی، یو کشر دا مشر تعظیم کئی، سوک و تزان ٹیٹ کی، سوک و لاس خول کی، سوک ورطا پسینہ لاس کی دی دقا سے بما دا اللہ تعظیم کا ولال بوم کلب دا رکو پا حالت کی شم کلب موتا تندے پزمکا کی خود نو ایمان ازما دا قوم خلقو تا پوس کاؤ چی دا تا تعظیم عبادت دا چاکے ایمیں چی دا دا خپل اللہ کو ویجی من خود بوتانو کونو مخامخ راتا دا خپل خدای پروتی ستا خدای کم دی چی تو تا دا سرخ کتا پورتا کے وی ما وطوی چی زما خدای چی کم طرف تا دینو زاغتا سرمخ کی کوما تو کم خواهد عبادت کے زما خدای ارزے دے ار طرف تا زما اللہ دے کم طرف تا چی زما محکوم زما اللہ موجود دے زما اللہ یو جہت او یو طرف کے ندے. قرآن شریف کے اللہ امدہ سے وی اینما تولو فسم وجہ اللہ دا خدای خاص یو مکان نشتا چی دلتا اللہ موجود دے و بل دے کے ندے نا بس ار طرف تا زما رب موجود دے نو دا چی کم طرف تا سجدہ کوم زما اللہ شتا او ما بداوی چی اللہ یو دے وی دے کے مال یو سرے راغی او ایمات وی چی بوزر دا تا چی کم خبر کے دا لا الہ الا اللہ والا خبر چی بغیر دا اللہ نبل خدای نشتا نو پا مکہ کی یو سڑی پیدا شوی رستا دا دی خبری پشان خبر کری او خلقم بلی دیتا چی دا ما مرگری شے او زانتا دا آخر زمانے پیغمبرم وی ما خبر رو لے گا ضرور نو میں اونیس تے چی اونیس تلال شا او تمالا دا دی سڑی معلوماتو کا چی دا دی سوئی دا سنگ سڑے دے وی دا ما رو لا سوا خیتیر که پا مکہ کے او واپس راغے او ایمات ایوی چیری او سالی خوشتا امستا دا خبری پشان خبر کئی چی اللہ یو دی شرک نلری او دیر دا نیکے خبری کئی
او خلق د بدو د ګناه نه منې کوي چې ګناهونه او بدی مه کوئ، د بوتان عبادت مه کوئ. وی مې چې رورې څه پوره خبر دی راله راونهړه، دغه د تسلی خبره دی رانه وړه، ودرېږه په خپله ځم. نو ما خپل ګوډې او خپله کونټه یې واغېسته او مکې ته لاړم. نو مکې ته خو به د پخوانه خلک راتلل، د بیت الله حج به خلکو کو، په جاهلیت کفر کې به هم کو، او دا طوافونه به کول. وی چې زه بیت الله لره ورسېدم، وی یارېدم چې دې دا خبرې کوي خو د به دشمنان هم ډېري. هسې نه ده چا نه تپوس د دو کم او هغې دشمني او ما ونه وی تکلیف را نه کي. وی دقسې ناستو ما چې ځکه داسې څوک ناشنا خبرو باندې مې سړی په خپله ولیده، یا دا خبرې ته ما دلته په خپله واورېدې، د یارې چا نه تپوس نه شم کولی، او د زمزم په اوبو مې خپله ګزاره کوله. وی چې ماښام شو حضرت علی رضی الله عنه را باندې راغی. دا واقعه دی په خپله ذکر کوي، او ابن سعد یو کتاب طبقات نومې ولی ښودی دی، هغې کې دا واقعات ذکر کړي دي. او ابن نو وی چې علی صاحب ماښام ما باندې راغی، وی ما ته وی مسافرې، وی ما وی او وی چې ډوډۍ خو به دې نه خوړلې، ما وی نه، وی ما پسې راځه. نو وی علي صاحب هلک و نوجوان، وی دې مخکې شو زه ورپسې شم، وی کور ته یې بوتلم، وی را باندې ډوډۍ خوړه او شپې را باندې تېره کړه. بس مام غږ ونه که او دم غږ ونه که، ځکه مسافر به بیت الله ته راتلل او په بیت الله کې به عبادت کو. او دی بنو هاشم د نبی علیہ السلام قوم به د هغوی خدمت کو، د بیت الله د میلمنو خدمت دا د حضور پاک د قوم په غاړه. وی سار بیا ناستو ما چې که چانه تپوس کوم دشمنی نی او اسې نه مې نه وی مړ مې نه کی، ځکه په خپله معلوم شو ناشنا خبرې او ناشنا سړی معلومیږي، دی خو ناشنا خبرې کوي. وی ماښام تیر شو، وی بیا مې سړی چا غږ ونه که، وی بیا علي صاحب کور ته بوتلم، وی مسافره، وی لکه چې بیا پاتې مې چې او وی راځه، وی بیا بوتلم ډوډۍ مې ورسره وخوړه او شپه مې تېره کړه، خو نه د تپوس وکړه نه ما غږ وکړه. وی په درېیمه ورځ بیا رالم د بیت الله خوا کې او خوا بل خوا ګورم، یاره که چا راته په خپله وویل او یا دا سړی مې په خپله صحیح کړ. وی بیا ماښام شو علي صاحب راغی، وی میلمه لکه چې ستا مقصد لا نه دی پوره شوی، وی مې چې او وی ښه راځه، وی کور ته بوتلم. نو په دې درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې میلمه د کوم ځای یې؟ مې زه خو د بنو غفار قبیلې یم، نوم مې ابوذر دی، خلک راته ابوذر وایي، جندب یې نوم. وی مقصد دې څه دی؟ څه پسې راغلی؟ وی مې چې یو خبره درته کوم خو ځان سره به پټه ساتې او خفه کېږې به هم پې نه، اوس زړه کې یېرېږم چې هسې نه د هغه پیغمبر دی دشمن نی او د تعلوی او دې در سره نقصان درته ونه رسوي. یو خبره درته کوم خو که راز ځان سره ساتې پټه او چاته نه وی او خفه کېږم نه. نه وایم علمه څه خبره ده؟ وی مې چې دقسې مې اورېدلي چې دلته یو سړی دی او د پیغمبر یې دعوی کړې ده او یو کلمه داسې وی چې الله یو دی شریک نه لري، د هغه تکل کې راوتم چې دا سړی وینم چې دا کم ځای دی او دا څنګه سړی دی. وی بس علي صاحب مخصور شو، خوشحاله شو، وی بس لار دی ومونته، اس فکر چې ونه کې زه به دې والا بوزم، زه د هغه ملګری یاره مه کوه، زه دشمن نیم، زه یې ملګری، سار به دې والا وختي ورسوم. وی سار چې پاسېدو نو علي صاحب هم په ما یېرېده چې که زوځی دې ځان سره بوزم، خو دا خلک بوی چوردیم ایمان پسې راغلی دی او دا خو ډېر سخت وخت و، د پیغمبر علیه السلام ډېر دشمنانو او مسلمان باندې به چې خبرېدل چې دی مسلمان شوی دی نو وهل ټکول او نخرې پخرې دا به مسلمان سره ظلمونه به کول. وی ما ته علي صاحب هدایات راکړل چې زه به دنه مخکې م ته راپسې راځه، خو دا به خلکو ته نه ښکاره کوو چې ته زما میلمه، څوک به دې ووایي یو ځای به ځو. که زه چېرته شکي شومه چې یاره څوک مې ولیدل نو زه به اودسماتي ته کښېنم، یا به لاس پڼې ته ښکته کوم دې سپلی ته چې سپلی ځان له ټیک کومه، یا به دیوال سره ودرېږم، ته به ما سره ودرېږي نه نیغ به ځې چې څوک پې نه شي چې دی ملګری دی. وی مې چې ډېره ښه ده. وی په دغه طریقې د نبي علیه السلام مبارک له ورسول، وی چې وی رسولم او ما د حضور پاک خبرې واورېدې.
او دا هغه تعلیمات مې واورېدل، نو زه په سچه پوه شوم چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی. نو ما وی چې صاحب زه خو ستا ملګری کېدل غواړم، او تا چې کوم دین راوړی دی په دې کې داخلېدل غواړم. وی چې دا کلمه شهادت یې راته وښو چې اشهد ان لا اله الا الله، چې الله یو د شریک نه لري، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، چې د الله یو بنده او د الله استاد، الله د مخلوق د هدایت لپاره را لېږلی. وی ما دا کلمه وی مسلمان شم. وی ما ته حضور پاکو فرمایل چې ابوذر تا ته پته نه لګي چې په عربو کې د دې کلمې ډېر دشمنان دي، او زمان ډېر دشمنان دي زما په دې کلي کې. نو ته مې رباني وکړه خپل کلي ته واپس ځه، او هلته خلکو له دعوت ته اسلام ورکا، او چې زما کله بیا ظهور راشي د ښکاره شم او مرګري مې زیات شي نو بیا به راځې، اوس ته اجازت ته ځه خپل وطن ته. وی ما وی چې داسې کم ځای کېږي، یو ایمان خدای راکه او دا به د ابوذر په سینه کې پټ پروتي، دا به ښکاره نی. وی نیغ راووتم او د بیت الله په خوا کې ودرېدم، او په چغه مې دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا اعلان مې وکړ. ایمان په زړه کې پټ نه پاتې کېږي. تاسو ردې نه اندازه ولګوئ چې د ایمان نه مخکې څونه یېرېده. 3 ورځې د مکې په خوا کې تېرې کړې د بیت الله، او غږ یې نه شو کولی، دومره یېره وپې. او چې ایمان زړه ته ننوت، دا دې اوس د هغه ټولو کافرو مخکې اعلان کوي. وی زما دا کلمه اعلان نو، او کافر سم را خطا شو، او څوک مې په لت وی، څوک مې په سکون وی، او څوک مې په لرګي وی، او څوک مې اوچتۍ را خلاصی. وی داسې کړم چې وینې رانه وبهیولو، بېهوشه شم. دومره وعلم چې بېهوشه شم. د حضور پاک تر د حضرت عباس رضی الله عنه هغه رامنډې کړې. د ابن عباس نقل کوي د ابوذر نه، د حضور پاک تر دی هغه رامنډه کړې، او په دې ځان د پاسه ور واچوې د مکې خلکو. ولې دا څه کوې؟ زمونږ د تجارت د قافلې لار د دې سړي په کلي ده، او که دې مو مړ که نو زمونږ تجارت به بندي. قافله بیا عربو کې خدا یو شی و چې قومیت خو په هغې کې ډېر مضبوط و، بیا به زمونږ تجارت لا قافله د ده د په لاره خو نشي تللی، مونږ به خروس کوو. بس مکه کې خو خپله فصلونه نه کېدل، او نه ځمکو فصلونه نه کول، د هغې خو ټول نظام په تجارت چلېده. د ده قوم په لاره به مونږ بیا تجارت ته په کومه لاره ځو؟ نو هغه د هغه خلکو نه خلاص کړم. خلک اخوا شو. وی چې هوش کې رالم، بیا مې یو چغه وواله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی غیر علی البیع شروع کړه. بیا ته حضرت عباس خلاص کړم. وی چې بیا هوش کې رالم، وی بیا مې مضبوطه چغه وواله چې راشه کم رمو که جم دی پاتې کېږم. دا کلمه به رسوم د مکې دی ګوټونو ته، او د کاڼو د غرونو سره به تنبوم. وی بیا مې مضبوطه چغه وواله. وی بیا خلک رالل راګیرې کړم. وی بیا ته حضرت عباس خلاص کړم. وی خیر حضور پاک تم زمه اطلاع ملو شو، خو چا څه نشو کولی. ځکه وی زه څلورم مسلمانو، 3 کسان زمانه مخکې دی، او زه نمبر 4 کې یم، څلورم نمبر مسلمان یم. ملګري کم دی نو چا غږ نشو کولی. وی لاړم خپل وطن ته، خپل کلي ته، او هلته مې د اسلام دعوت شروع. نو یو کتاب دی امام احمد ابن حنبل دا حدیث لیکلی دی، مسند دا احمد ابن حنبل. او یو بل کتاب دی حاکم، یو لوی محدث دی، هغه لیکلی دی مستدرک دا حاکم ورته وایي. دوی لیکلی دی چې دی وایي چې ما دعوت شروع کو، نو زما نیم قوم الله زما په برکت مسلمانان کړل، نیم قوم می خدای مسلمانان کړل. او یوازې اسلام نه دی، د ډاکو نه سم شو، د لوټ او د مار او د غلاګانو نه خدای پاک سم کړل. غوټ نیم قوم وی زما الله. لومبې خو زما دواړه رونه مسلمانان شو، او بیا مې نیم قوم مسلمان شو. رونو دا دعوت ته اسلام دا ډېر لوی اهمیت لري. ګورئ د اسلام په فرایضو کې یو فریضه دا ده چې بل مسلمان له دعوت په ورکې. یوازې دا نه چې د خپل منځ کوم او خلک پیش او کارې پیش، نه، زه به کافر تم ویم چې مسلمان شه. کمې وس رسي په جبه به ویم، کمې وس رسي په لاس به څه لیکم هغې ته به رسوم.
په تقریر به ویم کوشش بکوم چې دا کافران خدای مسلمانان کی او چې مسلمان دی او دل دین نه وردی دین به ورته ښیم مونځ نه وردی مونځ به ورته ښیم او کلمه شهادت د هغې په مقصد به پویم د قرآن په مقصد به پویم او دس به ورته ښیم لکه الحمدلله زمونږ په دې وطن کې د دعوت سلسله شته دی شکر دی او دارنګې هر مولا د جمعې پر ورځ لګیا دی داعي دی خلکو له دعوت ورکوي که جمعې پر ورځ تاسو ته چې کومې خبرې کوم خو اصلاحات اصلاحي خبرې درته کوم که نور علماء کرام د جمعې پر ورځ یا په جنازو کې یا په اخترونو کې یا داسې په جمع جرګو کې لګیا دي اجتماعي طور خلکو له دعوت ورکوي او د دعوت سلسلې د خدای فضل دې زموږ په وطن کې چلیږي خدای دې ټولو له دوامونه ورکړي نو دا اسلام خورم په دغه طریقه دی تاله خو په خپله کافر نه راځي چې درته وایي چې ما مسلمان کا دا خو به ته محنت کې کوشش به کې ګرځي به او د اسلام خدمت به کې نو جناب وی نیم قوم خدای زما دغه وخت مسلمان کا او نیم قوم چې حضور پاک بیا مدینه منورې ته هجرت وکړه د هغې نه پس خدای زما نیم قوم بیا مسلمان کړی دی بهر کیف وي زه په خپل کلي کې اوسېدم او ما د اسلام دعوت کو وی چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړه د حضور پاک وینا وه نو د هغې د وینا مطابق د نبی علیہ السلام د فرمان مطابق بیا زه د مکې مکرمې نه لاړم او مدینه منوره ته مې هجرت وکړه په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام سره اوسېدم اسم نو یوازې یک تنها به د پیغمبر علیه السلام سره هغه سره به ګرځېدم دته نبی علیه السلام یو لقب ورکړی دی مسیح الاسلام مسیح د عیسی علیه السلام لقب نو دا یعنی دا د اسلام د مسلمانانو په منځ کې داسې ژوند تیری کم ژوند چې عیسی علیه السلام تیر کړی حضرت عیسی علیه السلام هم د دنیا نه بې رغبته ژوند تیر کړی دی یو به ورسره لوټه وه یو به ورسره څادر و یو به ورسره کونټۍ وه او یو به ورسره ګمنځ وه او ګرځېده او خلکو له به دعوت ته دین ورکوه نو یو ځل داسې وشوله چې یو سړی اودس وکړه د په مخ کې نو هغه دا لاس راواغېستلو په دا ږیره کې دقسې ومږل او په دې لاس یې دا ږیره ځان له ګومنځه کړله نو حضرت عیسی علیه السلام ګومنځ وغورځوله وی دا د ګومنځې کار خو د لاس په ګوتم کېږي وی دې ته پکې ساجت ته چې ځان پې ستړی کو یو ځل په لاره روانو نو یو سړی د لختي په غاړه کېناست او په دواړو لاسو لپو یو بر راواغېستی او خولې ته یې واچولی نو ده سره یو کنډول او جام هغه خوا وغورځو وی د کنډول دا کار خو په دواړو لاسو هم کېږي وی دې ته پکې ساجت دی داسې ژوند حضرت عیسی علیه السلام تیر کړی دی نو د هغه لقب مسیح قرآن شریف کې الله د عیسی علیه السلام نه په مسیح تعبیر کړی نو نبی علیہ السلام حضرت ابوذر تم د مسیح لقب ورکړی دی وی زمونږ په اسلام کې ابوذر داسې ژوند تیری لکه کم ژوند چې عیسی علیہ السلام په خپل وخت کې تیر کړی مسیح الاسلام نو دقسې یوازې به ناستو نه کوټې ته ضرورتو نه اوښې ته ضرورتو او نه بنگلې تاجتو او نه مال او دولت تاجت ته وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د بیت الله خوا کې ناسته وی فرمایل هم الاخسرون یوم القیامه دا خلق چې دي دا به د قیامت پر ورځ تاوانیان کی په لوی زیان کې به پراته وی مې زما د پرب د کعبې قسمی چې دا کم خلق په تاوان کې د قیامت پر نو دا خو تباہ و برباد دي خو ما وی چې دا چل جوړ ما کې دی ځکه چې نبی علیہ السلام زه ولیدم نو دا خبره وکړه وی ورنږدې شم وی ما وی چې من هم یا رسول الله دا الله رسوله دا د قیامت پر ورځ چې څوک په زیان او تاوان کې دا څوک دی دا راته وښایه وی ابوذر دا هغه خلک دي چې د دنیا مال پسې دي خدای ته یې ير دی مال جمع کوي بس الله یې ير دی ما درته مخکې ویلو چې مال جمع کول حرام نه دي ګناه نه ده خو چې کم مال دی د خدای نه غافل کی دا تبعی دا تجارت دا گناہ نه ده
قرآن شریف کے اللہ وی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اغا تجارت، اغا دکانداری، اغا نوکری گناہ دا چتا دا خدای نه غافل کی. دا دوالو جہان مبارک سردار فرمائی وی دا قیامت پناہو کی یو نخ دا دا چی خلق با دو سیزونو پس منڈے وی اللہ بے یری خیرت بے یری. دو سیزون سری یو دا خیٹ خواہش، دا خیٹ خواہش پس با منڈے وی. دا خیٹ خواہش دا مالو دا سشے دے خوراکون دیو دا سیزون دی، او یو دا اندام خواہش. دی دو خواہشاتو پسی بسری ٹولی منڈے با دی دو خواہشاتو لوئی. اللہ بیری، دا پیغمبر تعلیمات بیری، آخرت بیری، قیامت بیری، جنت بیری. رونو گوری کمو خیالی دقا دور روان دی. نو حضور پاکو فرمال چے کمو کسانو اللہ خیرت یر کردے او صرف دنیا غشتے دا او دنیا پس منڈے ترڑے وی نو دا هم الاخسرون یوم القیامہ. دا قیامت پر دا دیر لوی زیان و تاوان کی مبتلا دی. دا شا قسم حدیث پا دور دل. نو دا حضور پاک مبارک سر بناستو نو نبی علیہ السلام مبارک دا وفات نا پس چی نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو دی پا مدینہ منورہ کے اسے دا خوار چا سر بے جگڑے کولے. گورا دا پیغمبر علیہ السلام دا دا یو صفت نمونہ وا اگر کہ خودیر صفتو نو دا یو صفتی دی نمونہ کہ چا با پوخ کور جوڑ کا دی با ورقی دروازہ بے وطا ہوالا چے برواتا او حضرت بوزر پا خیر ستڑی مشے دا با کونٹیو چے تکلا وی سو غزار بے وو وی خان وی کوٹا دی جوڑ اکلا دنیا دی خپل اکلا خیر خدای دی جوڑ یر دی چی چا سر با خشتا جامی واچولے دی با ورقی او پینزش پک سپیڑی بے وو تا تا پتہ رہا چی دی جامو کے بتا جون تیر کڑے شکدین مخ کی مرشی بیا بسی کچا بخشتاس چچا سر بے دولت او مال لید بس دد بہت سر جگڑے وی خلق بہت تراغن شو خلقو تب ہم ناشنا سلیخ کاری دا لال دا حضرت ابو بکر صدیق پا زمانہ کی ہو غلیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی ہم دا بیا لال شام تا چی شام تلال شام کے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کے چی کم گورنر دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور پاک بے دیر یاداو او چی نبی علیہ السلام بے یاداو نو جلل بے یو صحابی وی یو سڑی وی یو تابعی وی پا بیت المقدس کی منس کاؤ وی دیر سجدی بے کولے دو رکاتا منس بیا بودرید بیا بے دو رکاتا اترا بیا بے دو رکاتا بیا نوی زور نزدے شو ما خو نپی جن نوی ما وطا چی کاکا تا چی دا دمرا دیر رکاتو نکی ردی پا دے یو دو کاکا نا بس سجدی دی او رکاتو دا دی ہوتے یو دو کاکا نا اردین اغور دی وی ما تسوئی وی ما توی سمعتو خلیلی ابو القاسم ما د خپل دوست ابو القاسم نوری دلی دی نو پا جڑا شو. ابو القاسم دا پیغمبر علیہ السلام کنی رخا دا نبی علیہ السلام دا زوینم قاسمو ابو القاسم دا قاسم پلار دا پیغمبر علیہ السلام یاو صفتو کنی وطا ربے کے وی ما دا خپل دوست دا قاسم دا پلار نوری دلی دی دا میں ہوئے او پا جڑا شو وی چی جلانا لگ پا قلار شو وی بیا ماتا وی سمیتو خلیلی ابو القاسم ما دا خپل دوست ابو القاسم نوری دلی دی بیا پا جڑا شو سلگے والی وی پدریم زل بیا وی سمیتو خلیلی ما دا خپل دوست ابو القاسم نوری دلی دی بیا پا سلگو پا جڑا شو وی ما ہوتا وی چی کاکا تا سوکے او ستارا دوست ابو القاسم سوک دے وی ما تا وی چی زا بوزارے ما خلقو پنون بیا پی جند او زما دا دوست ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ما دا دا خپل دوست ابو القاسم دا حضور سجدہ او لگئی نو پا دقا سجدہ والا اللہ گنام رجی او مرتبہ والا اللہ اچھتے ذکر ری سجدے کو وی میں چی خطا بوزارے معافی غوالم سیب مانے پی جندلے زا معافی غوالم نو چی دا حضور پاک دا وفات نا پس دا آغا نم بے وریدنو پا جڑا باورتلا دا حضور پاک نم چی بے غشتنو جڑل بے وصلا دومنے محبت او شوقو
نو دا حضرت معاویه رضی اللہ عنہ التا گورنر دے هغه سره به جګړه نو دا ما چرته کوم وختي آیات وي لاول د دې آیات معنا درته کوم. قرآن شریف کې الله وی والذین یکنزون الذهب والفضه، هغه خلک چې سره او سپین او د الله په لار کې نه خرج کوي. بیا الله و یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا سره او سپین به الله راوالي دا مال او د جهنم په اور کې به الله ګرم کی. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، او چې ګرمي کی نو د دې خزانه والا دا چې چا خزانه کړی دی د دې تندیلا او د اړخونو د شاګانو له په داغونو ورکړي، او چې سړیږي حدیث کې مدقه سره راځي بیا به الله ګرمي د جهنم په اور کې او دل او په تندي او په اړخونو په شاګانو داغونو ورکړي. او سبا وتوي هذا ما کنستم لانفسکم، دا هغه مالو چې ځان له خزانه کړو ځان له جمع کړو دا هغه مال دی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، زوس تکلشا شابه چې کم مال دی ځان له خزانه کو دا هغه وبال او سزا وسکا. دا آیت قرآن شریف حضرت معاویه رضی اللہ عنہ او دې سره ناستو لوی ډله ناستره جګړه جوړه ده. معاویه صاحب خو گورنر دی د شام، او ابو ذر رضی اللہ عنہ رعیت یو فرد دی لیکن احترام به خلقو کو. معاویه صاحب چې دا آیت د کافرو په حق کې نازل دی، هدي مسلمانان ندي مراد. حضرت ابو ذر ودا دا غي په حق کې دی زمون په حق کې دی جګړه. نو دې کې زمون بعض علما وایي چې دا آیت په حق د کافرانو کې دی، او اکثر علما وایي چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی. هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې نه لګي، څه مطلب چې د پخوا کې جمعات جوړیږي خمال وسره ډیر دی او د خپل ځان باندې لګي، خو د خدای لار کې جمعات کې نه لګي، د خدای لار کې نه لګي. جهاد ته ضرورت ته دی هغه کې نه لګي د خدای د مال. زکات وخت پر راغی دی زکات ته نه ور کوي، قربانه وخت پر راغی دی قربانی په نه کوي، حج په فرض دی حج نه دی، صدقه فطر وخت پر راغی صدقه فطر نه ور کوي، خوا کې گاونډي د لوګي مری هغه سره مدد او تعاون نه کوي. جمعات کې د بل د درې ضرورت هغه کې نه ور کوي. دا مالونه چې د الله په لار کې د الله حقونه په نه ور کوي دا په قیامت کې الله ګرمي او دلته په الله داغونه ور کوي او الله به وتوي چې دا غمال چې تنګ شوته ځان دې ډیر وځله جمع کاو. نو حضرت ابو ذر دا یوازې د کافر يهودي په حق نه زمونږ هم دی داغي په حق کې. حضرت معاویه صاحب بن داغي په حق کې دی. جګړه جوړه شو دا سبا چې چا سره مالو ابو ذر رضی الله عنه جګړه وسره کولې، چا سره بخاسو جګړه به کولې. هغه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خطر ولېګو وی خلیفہ د مسلمانانو وی مهرباني وکړه ابو ذر مانه بوز مونږ احترام کوو تصویر نه شو او روزانه جګړې ناغه ته مدینه منوره ته راځه. نو مدینه شریفه ته راوست نو دلته بیا جګړه وی کچا باندې صادرو د بکونټو کې تکلا شک به ته وست ها نوې صادر دې پسر کو تا ته پته لګي چې تبه مخ کې ملو کدا صادر به مخ کې جوړيږي. یا خدایا دا بس کېږي. یو دل حضرت کعب رضی الله عنه کعب ابن مالک رضی الله عنه ناسته، نو حضرت عثمان رضی الله عنهم ناسته. حضرت عثمان تپوسو کو د کعب ابن مالک نظام دې صحابي دی وی کعب وی که یو سړی مال جمع کی او هغه کې د الله حقونه ورکي، زکاتم ورکي، صدقه فطرم ورکي، حجم کوي، قربانیم کوي، چې څه حقونه دي هغه د الله ورکي. دا صلیبا د خدای نه لري که خدای ته به نږدې وي. حضرت کعب وی دی خو به خدای ته نږدې وي ځکه مال خو جمع کو خدای الله حقونه ورکل. حضرت ابو ذر کونټه اوچت کړو کعب لرو برولا وی د پلان کیس بیا وی تخپويږي که زه خپېږم غوسه شو وته وی د پلان کیس بیا وی تخپويږي که زه خپېږم وی دی به دوزخ ته دي. یا خدای پاکه بس د حضور پاک دغه یو صفت پکې پروتو چې د مال سره بالکل روانه و دشمنی و اثر اعلی اثر دشمنی و کور سره دشمنی و سره خو بس وی بس وی مسلمان دی داسې وی لکه مسافر چې پلار رواني او د یو سوري لاندې شپه تیری. دا واقعي خصيبت ته خدا څوک پلولی شي. ما تاسو ته ویلو چې د علیه السلام ډیر صفاتونه وکړه
حضرت عثمان دا دی مال جمع کړی دی او ډېر سخاګانې هم کړي دي. جګړې شروع وې حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ابوذر یو درخواست ته کوم وی ته داسې مهرباني وکړه چې دا مدینې منورې نه بار یو علاقه ده ربضه ورته وي تالته منتقل شي. روزانه جګړې او صحابه شکایتونه دي او دې کې به جومات کې ناستو دا ناشنا خبرې خلکو ته بل شان ښکاري نو لویه ډله به ترې راته وه نو ته دا مهرباني وکړه چې هلته منتقل شه. نو ده یو ښځه کړې وه په آخر وخت کې او د هغې نه یو 3 بچي پیدا شوي وو 3 واړه په ماشوموالي کې مړه. نو ښځه ځان سره واغېسته او ربضې ته لاړ. نو هلته په یو خیمه کې دیره شو. نو چې دیره شو نو څوک ورغلل د عثمان رضی الله عنه ډېر خلک مخالف هم نو ده ته یې وې وګوره که نه مدینه کې دې نه پرېږدي بار یې راوویستې د مدینې منورې په جومات کې دې نه پرېږدي که نه بار یې راوویستې او که ته د عثمان صاحب په مقابله کې ودرې د دنیا د سره ودرېږي شیطانان خو د دنیا وي که نه ده ورته څه وې یو څو خبرې یې ورته وکړه وی ګوره حضرت عثمان زما امیر المؤمنین دی بادشاہ مې وی قسم دی دی خو د پیغمبر علیہ السلام زوم پاتې دی او صحابی دی او خلیفه دی وی که یو حبشي غلام زما امیر شنو ام به تابعداري کوم دا به څنګه کوم یوه او وی یو ځل جومات کې ناستو وی دا پیغمبر علیہ السلام پیشنګویي کړې ده وی زما دی قسمې چې سی ویلي دي رښتیا ویلي دي وی جومات کې ناستم وی ما ته ابوذر وی ما چې لبیک یا رسول الله حاضر دا الله رسوله وی که چرته یو سړی دی زما د جومات نه وباسي نو سبا کې وی ما چې صاحب توره به ورپسې رالم وی نه توره به نه رالې تابعداري به کې جنګ به نه جوړې او یو ځل یې راته وی چې ابوذر که یو سړی تاله ستا حق نه درکوي او تا نه خپل حق غواړي یو بادشاه او بیا دې د دې وطن نه وباسي نو سبا کې ما چې صاحب تورې ته به ګوتې کوم وی نه تورې ته به نه ګوتې کې فتنه به نه جوړی جنګ به نه جوړی اطاعت او تابعداري به کې وی حق وخت نه زه پوه شوم چې ما به د جومات نه هم څوک وباسي او د دې کلي نه به مې وباسي دا د حضور پاک یو پیشنګویي وی دلته به دیری هم دې ځای کې به نو هغه خپل ټول ژوند دی پر ابزه مقام کې تیر کا یوې ښځه ده یو دی دی 3 ورسره خره دي خره 2 خرې دي او یو خر دی او یو 2-3 ورسره چیلی دي بس د خرو ژوند اساني خره خو هر څه خوري که نه نو نورو څیزونو له خو به خامخا ګیام را پیدا کې بعضې ګیا خوري او بعضې نه خوري او بعضې وخت کې نور څیزونه خو ګرمۍ او یخنۍ ته نشي ټینګېدی د خر قصه خو اسانه ده هغه زمانه کې خو صحراګانې د دنیا وې دې زمانه کې خو پردي پټي دي خو بار خر نشي پرېښودی پردی ګیاګانې خوري او هغه زمانه کې خو دا پتلونه متلونه د خلکو نو بس 3 خرو په صحرا کې بسري او خپل کار به پې کوم او 2-3 چیلې ساتلې وې د هغې نه به د خپلو پیو ګزاره کوله او یو خیمه ده او یو ښځه ده او لاندې په خیمه کې کټم نشته بس په ځمکه ده او یو بستره ورته پرته ده په هغه بستره د پاسه دیم سملي او په هغه بستره کور والا هم سملي هېڅ نور نشته منګې که یو وسره یو صحابي وی ما د حضرت ابوذر ټول سامان ته وکتل چې دا د ښځې دومره سامان و وی ما وی چې دا خو دومره دی چې یو کس یې په شا راړولی شي او ګرځولی شي دقه یې ټول ژوند دی زندګي یو مقرر مې ولیده یو صحابي وی نو غلام وسره ناستو غلام نو یو صادر د ده نه تاو یو یې د غلام نه تاو پخوا به لکه د حج چې خلک دي دا 2 صادر یې ځان نه تاوي یو د کمیس په ځای او یو د پرتوک په ځای نو دقسې خلکو کمیس پرتوک بنو دا صادرونه به ځان نه تاول لنګ او صادر کې نو یو صادر د نه تاو یو یې د غلام نه تاو نو ما ورته و چې ګوره دې غلام له چې یو زوړ صادر وګوره او دا صادر د ده نه راواله او ځان نه تاو کړو ستا پوره جوړه برابر شي وی ما ته وی چې ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي دي چې تاسو د خپلو غلامانو وینځو سره ښېګړه کوئ چې تاسو څه خورئ هغوی له حقه ورکوئ چې تاسو څه اغوندئ هغوی له حقه ورکوئ چې اغوندي نو زه د خپل ښکلي پیغمبر په خبر عمل کوم ګوره پیغمبر علیه السلام د خبرې دا مطلب نو چې ځان سره غلام برابر کا دا هغه مطلب نو چې ښېګړه وکړه لیکن ده پې دومره مضبوط عمل کو چې څه به خپل اغوستل غلام له به یې هغه ورکول نو هغه خیمه کې چې نا جوړه شو
چې ناجوړه شو نو دا بیبي ورته جاړي، ای وی زما مسافره بے کسه بے سوکه خاونده، اوس بسکو زه اوس خو ما ته خپل ژوند تیر کا، اوس چې ته مړ شي په دې بیماری کې نو زه به تا خخوم څنګه، ستا قبر به څوک ما سره کوي، دلته څوک دی، او زه به تا له کفن څنګه کوم ځای نه در کوم، او زه به جنازې سره ستا څه کوم، او زه په یوازې تا له غسل هم نشم در کولی، دی غسل سره به دې څه کوم. نه ښځه ورته جاړي غریبه، دی ورته څه وایي، وی ښځې مجاړه فکر مکوه، وی ګوره څونه نیک عملونه کړي او څومره جهادونه کړي دي. د تبوک غزاله چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کنه هغه ډېر اوږد سفر او ګرمي هم ډېره زیاته وه، نو بعضې صحابه کرام لږ ګډ وډ شو د نبي علیه السلام نه، نو بیا ورپسې په لاره یې ځان رسولی دی د یو دریو صحابو نه علاوه، اوس ګډ وډ شو. نو حضرت ابوذر رضی الله نو نبی هم په لاره ته پلان کې څه شو، پلان کې څه شو، نو چې څوک به وو نو صحابه وې راغلي دي، چې څوک به نو هغوی به ورته وایي چې نه دي راغلي. نو دی چې دی نو نبی علیه السلام د ده تپوس وکړو ابوذر څه شو، چا ورته وایي صاحبه خو نشته، او دی اوس را روان دی په یو اوښې ځان له چې ته پیدا کړی په هغې سور دی، خو هغه اوښه په لاره د تلو نه ده، نشي تللی، نو چې سامان دی په هغه اوښه باندې سورو او نشوه تللی، نو هغه اوښه یې په ځای پرېښودله او سامان یې را په اوږه کړو، په منډه منډه ورپسې نبي علیه السلام پسې روان دی. نو چاوی هغه دی څوک را روان دی او په ډېر تیزۍ را روان دی، دوړې تېخېږي، رسول الله مبارک وفرمایل دا به ابوذري. ای ګورئ نو چې صحابو طلب وکړو نو واقعي هم دی، نبی علیہ السلام ته وی صاحب ابوذر دی، وی دلته راشه ابوذره یو خبره مې واوره، وی ستا سفر به یوازې وي، مرګ به دې یوازې وي، داسې ځای کې به مرې چې بل څوک به در سره ني، ژوند دی یوازې، مرګ دی یوازې، او د قیامت په ورځ به د قبر نه هم یوازې پاسې، او یو روایت کې راځي جنت ته به هم یک تنها یوازې روانې. نو حضرت ابوذر ښځې چې ورته جړل وی ښځې مه جاړه، وی یو درې بچي مې په ماشوموالي کې مړه دي، وی امې د جنت توښه ده، قصه خلاصه ده، او ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي دي چې یک تنها یوازې به مرې، ژوند به دې یوازې، او بیا به د قیامت په ورځ د قبر نه یوازې پاسې، دا مې اورېدلي دي. داسې کار وکړه، ښځې ته وایي وی دا ته داسې بار دې غونډۍ ته وځه، نو یو ډله به راشي، اوس یو خیمه کې پروت دی، له ګرځېدو نه، نو آواز والا ورکړه چې د پیغمبر علیه السلام یو ملګری دی خیمه کې بیمار دی، تاسو غواړي راشئ په هغه جنازه وکړئ او د هغه د کفن دفن انتظام وکړئ. دا آواز وکړه، نو دا ښځه غریبه په منډه لاړه، په ژړا کې په غونډۍ د پاسه ودرېده، نو چې ودرېده یو قافله د عراق نه را روانه وه. دا د کرامت دی چې قافله را روانه وه، نو قافلې والا چې تېرېدل دا ښځه په ژړا ولیده، وی ولې ژاړئ؟ وی ای قافلې والا تاسو ته ولاړئ، وی د خدای خاطر وکړئ، زما یو بې کسه بې سوکه خاوند په دې خیمه کې درنه پروت دی، تاسو غواړئ، بیمار دی او کفن ته حاجت دی او قبر ته او جنازې ته ضرورت دی، مهرباني وکړئ راشئ زما دا خاوند دا خدمت. په دې ډله کې د حضور پاک یو ډېر نږدې صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، هغې وی څوک دی ستا خاوند په دې خیمه کې؟ وی ابوذر دی. الله اکبر، حضرت ابوذر دلته وی، او ورمنډه کړې قافلې ورننوتل، او هغې ورته وایي فداکا، حضرت عبدالله بن مسعود ورته وی فداکا ابي و امي، زما مور پلار تا نه قربان. ابوذر ته دلته پروت دی، وی ولې عبدالله بن مسعود تا د حضور پاک نه نه دی اورېدلی چې ابوذر به یوازې مري، سفر به یوازې کوي، زما محبوب دوست دروغ وایسه، هغه رښتیا ویلي دي. وی زمرم عبدالله بن مسعود زمرم، جنازه به مې تاسو کې، ما به مدینه شریفې ته بل خوا به ما نه منتقل کوئ، خو زما دا 2 څادرې دي او کفن 3 پکار دي،
او صادرونه می دوه دي. نو که چا سره د حلالو د مال یو دریم صادري نو مال راکې. خو ګورې هغه سړی به راکړي چې هغه په سرکار په حکومت کې نوکر نی. دا مطلب نه چې ګنې خو د صحابو زمانه هغې څه حرام خواره خو نو نه چې بالکل پاک سوتره سړی وي نو که هغه سره یو دریم صادر پاک وي خو مالتې والا دوه مې خپلې صادر وي یو به هغه شي په دې کې به کفن راکې. او که چا سره دریم صادر نی نو خیر دی بیا په دې دوو کې زما کفن ټیک دی په دې دوو کې هله کفن راکې. یو سړی په قافله کې هغه سره دوه صادرې وي درې صادرې وي هغه یو راوویسته وی حضرت ابوذر وی خفه کېږه ما وی زما دا درې صادرې دي او وی دا راله خپلې مور په خپلو لاسو جوړې کړې دي وی دا یو پکې ستا شو وی ډېره ښه ده وی په دې درېو صادرونو کې ماله کفن راکې او ما به ولمبوم دقه دی به مې ښخ کې. دا خبرې وکړه وفات شو. اقا قافله د شپږ اوو کسانو هغې وله غسل هم ورکړه هغې وله قبر هم وکنه هغې پې جنازه هم وکړه هغې خیرت ته مسپاره.